صحابه کرامو کې څوک ګستاخی وکړي لس کاله د هغې لپاره قید خو په دې ملک کې به د فرقواریت سدباب وشي بنیاد به ختم شي تا ته ولې تکلیف دی زمونږ حکمرانان مسلمانان په دې وخت کې دومره پورې مجبورې دي چې کوم ملک د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی و هلته د عمر فاروق عدالت محفوظ نه دی هلته د صحابه کرامو عظمت نه دی محفوظ د کومو عظمت د کومو منقبت د کوم شان چې قرآن مجید ذکر کړی دی د کومو مبارک چې قرآن ویلی دی رضی الله عنه ورضوا عنه هغه هم د هغې ته هم دلته د شک په نظر سره کتلی شي نو دغسې حکمرانانو نه به سړی تمه څه ولري چې دا به زموږ د دین او د اسلام حفاظت وکړي والله کله هم نشي کېدی وایي زموږ صدر صاحب ته بل ورغی هغه بل مسترد کو اسمبلی نه پاس شوی دی نو دا خو مسله مونږ ته قرآن بیان کړې ده احادیثو کې ذکر ده اجماع د امت د ور باندې د صدر د دې د کوم طرف نه مجاز وګرځي چې دغسې بل دی مسترد کوي